خپل ویزټ ویزا ورک پرمټ ته څنګه بدلولی شو یا په هغې څنګه ورک پرمټ حاصلولی شو. د ډېرو ملګرو اکثره دا پوښتنې نمایي چې ستاسو سره په دې حواله زه معلومات شریک کړم. کوم کسان چې دلته په ویزټ ویزا راشي، ویزټ ویزا څنګه لګي، په هغې دپاره لکه تاسو آنلاین څنګه اپلای کولی شئ، د هغې دپاره څه ډاکومنټس پکار دي او بیا کومې کوېسچن یا کوم سوالونه ویزټ ویزا افیسر چې کوم هغه تپوس کوي د هغې څنګه جوابونه ورکول غواړي. په دې زما یو تفصیلي ویډیو شته، نو کوم ملګري غواړي هغه کتی شي چې ستاسو په ویزټ ویزا لګېدو کې چانسز ډېر سیوا شي. چې یو ځل تاسو په ویزټ ویزا راځئ او ستاسو دا خیال چې یاره دغه ځای کې ماته ورک پرمټ میلاو شوی، نو دا 2-3 خبرې ځان سره یادې ساتئ. اول خو به داسې کار کوئ چې ستاسو سره LTV یا HTV یو لایسنس پکار دی، دا ضروري ده. بیا د هغې سره چې د کم از کم 3 کاله ایکسپیرینس وي د هغې دغه په حواله باندې د لایسنس په حواله د کم ځای نه چې لایسنس ایشو شوی هغه ایشوینګ اتارټي چې تاسو سره 3 کاله ایکسپیرینس وي د هغې وجه دا ده چې کله دلته تاسو راشئ، خصوصا زه که د انټاریو صوبې خبره کوم، نو دلته چې تاسو ته لایسنس یا ډرایوینګ لایسنس چې کله میلاویږي نو په هغې کې کم از کم 3 کاله لګي. هغه دی چې اول خلک دغه ورکړي، دا ریټن ټیسټ ورته وایي G1، هغه چې واخلي نو بیا عام روډ ټیسټ ورکوي G2، په دې کې 1 کال پس ورکولی شي، بیا 1 کال پس چې دی هغه G یا فول لایسنس لکه د موټر کار دپاره هغه اخیستی شي، نو دا 3 کاله لګي. کله چې ستاسو سره LTV یا HTV لایسنس وي او 3 کاله ایکسپیرینس وي، نو دیو داسې کوي چې دغه کله تاسو دلته د دغه له ورشئ، د ډرایوینګ لایسنس د محکمې ته ورشئ، نو هغو ستاسو هغه لایسنس او ستاسو هغه ایکسپیرینس چې دی هغه اکسپټ کړي یا ومني، نو تاسو ډایرکټ اول G1 ورکوئ. هغه ریټن ټیسټ ډېر اسان ټیسټ یو څو نښې مخې پکې یو څو تپوسونه او د هغې نه پس بیا تاسو G2 ورکولی شئ او بیا فول G لایسنس تاسو ته میلاو شي. په دې کې وخت نه لګي، هفته 10 ورځې په دې کې لګي، دونه وخت نه لګي. ډایرکټ تاسو د G2 نه له ریټن ټیسټ نه G هم ورکولی شئ. ځینې خلک چې په ځان باندې اعتمادي نو هغه ورکولی شي. اوس دلته خبره دا ده چې لکه د ځینو ملکونو سره خو د کاناډا معاهده ده، لکه هلته چې ستاسو سره هغه لایسنس وي نو ډایرکټ تاسو دلته په هغې کې بدل کړي، لکه په هغې کې امریکا ده، په هغې کې د یورپ څه ملکونه دي، جنوبي کوریا ده او دغسې یو څو نور دي. خو زموږ پاکستان پکې نشته، افغانستان پکې نشته او سعودي UAE په کوم ځای کې زموږ پښتانه زیات دي، نو دا ملکونه پکې نشته. نو تاسو له پکار دي چې کله په ویزټ ویزا راځئ یا هر کله چې ستاسو چانس جوړیږي، نو تاسو به یو LTV یا HTV لایسنس او 3 کاله ایکسپیرینس په اوریجنل کاغذ باندې دا به ستاسو سره پکار وي. چې کله دلته تاسو رالی، نو څنګه چې ما خبره وکړه چې لکه تاسو په هفته 10 ورځې کې دغه ټیسټ ورکولی شئ، دا 3 واړه، او کله چې دا پاس شي دغه G لایسنس تاسو واخلئ، د هغې نه پس به بیا داسې کار کوئ چې تاسو به د ټرک د لایسنس دپاره اپلای کوئ. دغې ته عموما چې فول ټرک لایسنس وي دغې ته A لایسنس وایي. نو کله چې تاسو دې ته اپلای کوئ، دلته به تاسو په سکول کې یا د دې ټریننګ انسټیټیوشن وي، په هغې کې به داخله واخلئ. په دې باندې د زیاتو نه زیات د 3 نه 4 هفتو پورې لګي. په دې کې تاسو له ریټن کورس هم درکوي او دغه دله هم درکوي، ډرایوینګ انسټرکشنز، لکه تاسو ته پریکټیکل ډرایوینګ هم ښایي. نو کله چې تاسو دغه کورس مکمل کړئ او تاسو ته A لایسنس میلاو شي، د هغې نه پس بیا تاسو امپلایر ګورئ. امپلایر داسې چې لکه دلته ګوره ټرکینګ انډسټري چې ده خصوصا په دې صوبه کې په انټاریو کې ډېره زیاته ده، او بیا په دغه کې په یو بله صوبه ده، په هغې کې هم نووا سکوشیا ده غالبا که بله صوبه ده، به هر حال په هغې کې هم ټرکینګ انډسټري چې ده هغه ډېره زیاته ده. نو په دې دواړو صوبو کې لکه تاسو بیا امپلایر سره لیده کاته کولی شئ او هلته چې دی تاسو امپلایر یا د دې غټې غټې انډسټریانې، نو عموما دلته چې دي نو دا یا د سیکانو سره یا د پنجابیانو سره، د هغو سره تاسو په خپله هم خبره کولی شئ چې یاره ماله تاسو د ورک پرمټ دپاره داخله وکئ. داخله داسې کېږي د ورک پرمټ دپاره چې عموما لکه دوی خو تاسو چې د کله دلته ویزټ ویزې باندې راځئ، نو تاسو د فارن ورکر یې که نه، نو دې دپاره ګرانه یي. خو چونکې ما څنګه خبره وکړه چې دا ټرکینګ انډسټري چې ده دا ډېره لویه انډسټري ده، نو د چا چې دا ډېر زیات ټرکونه نو هغو له حکومت ته یوه پاڼه بیا ورکوي، هغې ته LMIA وایي یا لیبر مارکیټ امپیکټ اسسمنټ. دا یوه داسې پاڼې چې په دې باندې تاسو فارن ورکر هایر کولی شي، دا ټرکینګ انډسټري والا. نو که په دې وخت کې تاسو څوک نه پېژنئ، نو تاسو ملګري تاسو مدد کولی شي، او که فرض کې څوک پېژنئ او که نه پېژنئ، نو بیا تاسو ځان دپاره یو دغه هایر کولی شي، یو کنسلټنټ هایر کولی شي چې ستاسو دپاره د امپلایر سره خبره وکړي. هغه به لږ فیس اخلي، بیا به هغو له دغه فیس ورکوئ. کله چې ستاسو د امپلایر سره خبره وشي او دغه LMIA چې هغو تاسو له ډک کړي ستاسو په نوم، نو دا بیا دغه ایجنسۍ ته ولیږي
د دوی خپل ایجنسیانې دغه ایجنسي بیا تاسو له تاریخ درکړي او بیا چې دی ستاسو نه یو انټرویو غوندې وړی دغه اخلي دغه ایجنسۍ والا کوم چې ورک پرمټ ورکوي د ورک پرمټ دپاره دوی ورته داخله وکړي نو دغه ایجنسیانې چې دي نو که تاسو انټرویو اخلي نو په انټرویو کې بیا پکار چې لکه تاسو که اوور کانفیډنټ شئ یا اوور سمارټ کیږئ نو مطلب دا دی چې هغو د باندې شک راشي بیا نه ورکوي خو عموما د 80 نه 90% خلکو ته دا ورک پرمټ بیا میلاویږي کله چې LMIA هغو ایشو کي ورته نو بیا دا ورک پرمټ خو هغو دا ګوري چې یاره دا بس د هغو نه دا تپوس کوي چې یاره تاسو ولې فارن ورکر هایر کوئ نو د هغو سره خپل جوابونه هغه ورکوي خو که ستاسو نه دا تپوس کوي چې یاره تاسو دا دغه امپلایر څنګه پیدا کړو ولې ته واخیستې نو په پکاره چې د دې دپاره ستاسو سره ښه برابر جواب دا نه چې یاره ما یا پیسې ورکړې یا مې د وموندو یا مې چا سفارش وکړو یا دا قصې خو بهرحال د هغې دپاره به تاسو خپل یو مضبوط دلیل پیدا کړئ داسې وي چې هغه نیچرل غوندې ښکاري او که بیا درنه دا تپوس کوي چې یاره تاسو لکه د دې صوبه کې ولې پاتې کېږئ نه چې د هغې بیا ستاسو سره خپل جوابي خو عموما چې شک یې نه راغلی نو د دوه درې سوالونو نه زیات تپوس نه کوي په دې کې ستاسو آیلټس وغیره ته هم ضرورت نشته هېڅ شي ته که تاسو انګریزي نه درځي نو هم څه مسله نه ده هغه بیسیک خبره چې تاسو په هغه پوهېږئ او خپله خبره کولی شئ په یس نو کې نو هغه هم کېږي کله چې بیا تاسو ته دغه ورک پرمټ میلو شي نو تاسو د هغې امپلایر سره کار کوئ او کله چې تاسو 6 میاشتې کار پوره کوئ د هغه سره وکوئ نو د هغې نه پس بیا مختلف پروګرامونه دلته ډېرو باندې ما ویډیوز هم کړي دي او نور پروګرامونه چې کوم دي لکه PNP پروګرامونه ورته وایي پروینشل نامینې پروګرام بلا شی دي مختلف دغه کې نو په هغې ته بیا تاسو اپلای کولی شئ او په هغې کې زما خیال دی چې ځینې د 8 میاشتو نه والا د 18 میاشتو پورې یا زیات نه زیات د 2 کالو په منځ کې ستاسو هغه امیګریشن چې دی هغه پروسس شي او بیا وشي او تاسو دلته پرمننټ ریزیډنټ شئ تاسو ته PR کارډ میلاو شي او بیا تاسو ته سټیزنشپ میلاو شي او PR کارډ نه پس تاسو خپله ټوله فیملي هم راوستی شئ نو دا یو اسانه طریقه ده چې د ورک پرمټ حاصلولو زما په خیال چې په دې کاناډا کې د دې لایسنسینګ یا د ټرک د لایسنس نه علاوه په بل کې ورک پرمټ موندل ګران دي خو دا ډېره اسانه طریقه ده هر سړی هلته ډرایوینګ لایسنس اخیستی شي ایکسپیرینس والی دلته راشي او په دغه طریقې باندې عمل وکړي نو زما خیال ده به د هغه دپاره ډېره فایدهمنې چې دا خپله ویزټ ویزه چې ده هغه په ورک ویزه کې یا ورک پرمټ کې بدل کړي او بیا دلته پاتې شي او د دې د شهر شي مننه